بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آية نمبر 21. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دې آیاتونو مبارکو کې چې کوم مضمون بیانېږي یو خو پکې د توحید یو قسم دی چې هغې توحید الربوبیه د هغې وضاحت شوی و چې الله زموږ رب دی، د ټول کائنات او د ټول مخلوق تربیت د الله کوي. یا ایها الناس اعبدوا، اے انسانانو عبادتو کی ربکم د خپل رب. کم رب؟ الذي خلقکم، دا توحید ربوبیت دی، دا د رب صفات دی. رب څوک دی چې کوم خلق کې پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړی ده، اسمان پیدا کړی دی، باران راوړلی دی، رزق الله ورکوي، توحید ربوبیت. دویم نمبر مضمون په دې آیتونو مبارکو کې هغه بیان النعم، د نعمتونو بیان دی چې الله تعالی په مخلوق باندې کوم کوم انعامات کړی دي. اسمان جوړول انعام دی، ځمکه جوړول انعام دی، باران ورول انعام دی، دا انعامات شو. د دې سره سره په دې مبارکو آیتونو کې یو بل مضمون د اثبات المعاد، یعنی آخرت او د هغې اثبات چې آخرت روان دی او د بندګانو سره به الله رب العالمین حساب کتاب به کوي، جنت جهنم دی، اثبات المعاد. او ورسره یو بل مضمون هم په دې مبارک آیتونو کې دی چې هغه د اثبات عظمت الله و قدرته، د الله عظمت او د الله د قدرت بیان چې دا دومره لوی لوی انعامات څوک کولی شي، دا یو الله کولی شي، نو دا د الله عظمت او د الله قدرت په دې کې بیان شوی دی. یا ایها الناس، اے انسانان، اعبدوا ربکم. عبداللہ ابن عباس معنا کوي یا ایها الناس، اے انسانان، اعبدوا ربکم، وحدوا ربکم. پر رب ته یو وایي، رب ته یو وایي، ستاسو رب یو دی. دا جمله یا ایها الناس دا په قرآن کې 18 مواضعو کې راغلی دی. یا ایها الناس باندې چې کله په یا ایها الذین باندې خطاب کېږي، یا ایها الذین آمنوا، کله په یا ایها الناس باندې. دا علماء یو فرق هم ښودلی دی چې په مدني صورتونو کې اکثر خطاب په یا ایها الذین آمنوا باندې وي او په مکی صورتونو کې په یا ایها الناس باندې. خو دا څه لازمي خبره نه ده چې په مکی صورتونو کې به یا ایها الذین آمنوا وي نه او په مدني کې به یا ایها الناس نه وي، ځکه دا صورت هغه د مدني دی او په دې کې یا ایها الناس راغلی دی. خو اکثر داسې کېږي چې په مدني صورتونو کې یا ایها الذین آمنوا وي، ځکه مدینه کې صحابه کرام ډېرو او په مکه کې مشرکان ډېر زیات نو هلته یا ایها الناس دی. یا ایها الناس، اے انسانانو، اعبدوا عبادت وکړئ ربکم د خپل رب. خپل رب ته یو ووایئ. ما ویل دې مبارکو آیتونو کې یو توحید د ربوبیت دی، نو دا هغه د توحید د ربوبیت دعوه وشوله چې انسانانو د رب عبادت وکړئ. اوس د دې موضوع دپاره دلایل، الذي خلقکم، دا اوس دلایل شو. الذي، الله هغه ذات دی، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی یئ، تاسو یې پیدا کړی یئ. دا خلق یخلقو، پیدا کول. د دې لفظ وضاحت دلته کومه، قرآن کې دا خلق او یخلقو ډېر زیات استعمالیږي او موږ به کله کله مختلف معنی کوو. نو قرآن کې د دې لفظ مختلف معنی راغلي دي. یو خلق په معنا د اوجد باندې، یعنی وجود ته راوستل. خلق الله وجود ته راوستي دي، پیدا کړي دي. دا مضمون ان شاء الله سورته فتح بقره کې په آیت نمبر 29 کې تاسو راوړوي. التدا مضمون شته چې خلق په معنا د اوجد باندې دی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله هغه ذات دی چې موجود کړی دي ستاسو لپاره ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي، جميعا ټول په ټول باندې. دا الله وجود تر اوستي دي. اوجد ایجاد، یو شی نوې پیدا کول، ایجاد او اختراع
یو شی د جوړول چې مخکې هغه نه موجود. نو خلق دا معنا هم کوي چې خلقا یعنی الله پیدا کړل، د څه پیدا کول الله وکړل چې مخکې څه شی نو پیدا، مخکې څه نقشه نو موجود. الله بغیر د نقشې نه، بغیر د مثال نه الله کائنات پیدا کړل. یو دا معنا ده. د دې سره سره سورۃ مائده دا التا د تصویر په معنا باندې چې الله تعالی شکل درکړی دی، مائده کې هم دا مضمون راغلی دی. نو التا خلق په معنا د تصویر باندې سورۃ المائده آیت نمبر 30. سورۃ مائدہ آیت نمبر 110 راوړه. سورۃ المائدہ آیت نمبر 110. وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. دا تخلق وَإِذَا وَخِيَاتْ کا تخلقوا من الطِّينِ کتاب شکل ورکو مرغیلا د خټینا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ شکل د مرغی. وَإِذْ تَخْلُقُوا کله وجتا جوړو من الطِّينِ د خټینا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پشان د شکل د مرغی. د مرغی پشان یو شی به جوړ، یو تصویر وای د مرغی جوړ، یعنی خټینا به مرغی حضرت عیسی علیہ السلام جوړ کړل او دا الله په حکم دا غینه مستقل مرغی جوړ شو. فتكون طيرا باذنی، زما په حکم باندې او مخکې رسول راځي چې دا به زما په حکم باندې مرغی شو. نو خلق دا اوجد په معنا باندې هم استعمال شوی په قران کې، او دویم نمبر دا خلق په معنا د تصویر باندې او د شکل ورکول باندې هم باقاعده استعمال شوی دی. د دې سره سره دا سورۃ عنکبوت راوړه، پاغي کې دا د افتراء او د دروغ په معنا باندې هم استعمال شوی دی. سورۃ عنکبوت او عنکبوت آیت نمبر 17 سورۃ روم نمبر. انما تعبدون من دون الله اوثانا، یقینا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه د بتانو. وتخلقون افکا، جوړوي دروغ، تخلقون افکا دروغ جوړوي. دلته دروغ پیدا کوي معنا موږ نه کوو، بلکې دروغ جوړوي. نو افتراء په الله باندې دروغ جوړول، په الله دروغ جوړول دا دي چې دا الله تعالی موږ ته ویلي چې د دې بتانو عبادت کوي. دا افتراء علی الله شو. د دې سره سورۃ نساء تاسو راوړوي آیت نمبر 119. نو باغی کې د دین په معنا باندې هم استعمال شوی دی. سورۃ النساء آیت نمبر 119 کې راوړل. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. دا شیطان خبرې کوي. خامخا زبدا مخلوق بلارکم. ولأمنينهم خامخا زوګانې ورته واچوم پسونو کې. ولآمرنهم خامخا حکمونه ورته وکم. فليبتكن آذان الأنعام، خامخا کټبکی دوی د انعام یعنی د سارو غوګنا. ولآمرنهم خامخا حکم ورته کوما. فليغيرن خلق الله، خامخا بدل وکي دوی دین د الله. خلق دلته په معنا د دین باندې راغلی دی. خلق الله دین د الله دا معنا امام مجاهد او قتاده کړی دا. فليغيرن خامخا دی بدل کی خلق الله دین د الله. نو خلق په هر ځای کې بدایي معنا نه کو، بلکې د دین په معنا باندې هم استعمال شوی دی. سورۃ مومنون راوړه آیت نمبر 17 اتلسمه سپاره په هغه ځای کې د مخلوق په معنا باندې هم استعمال شوی دی. 18 سپاره سورۃ المؤمنون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، یقینا من پیدا کړی دي تاسو سره پاسه سبع طرائق، ولاري د پرشتو یا ولاري د ستورو. وما كنا للخلق غافلين، من نه یو د خپل مخلوق نه غافل. نو خلق معنا د مخلوق باندې. وما كنا نه من عن الخلق د خپل مخلوق نه غافلين به خبره، من ته خبر یو د خپل مخلوق نه. نو خلق معنا د مخلوق باندې. سورۃ یاسین راوړه آیت نمبر 68 التف معنا د اندامونو باندې هم راغلی دی. یاسین 68 نمبر.
خجی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا 68 جی ومن نعمره ننکسو فی الخلق ومن آغسوک نعمره من قل عمر ورکو ننکسو فی الخلق من کمزوری پیدا کو دا قد اندامنو کی کله چې سړی بوډا کیږي ورورو دا لاسونو کار پریک دی دا خپیم کار پریک دی واپس ما شمالي حل درازي ومن نعمره او سوچ من قل عمر ورکو ننکسو فی الخلق من کمزوری پیدا کو دا قد اعضاو کی اندامنو کی افلا یعقلون دی کی عقل نشتا دا په مختلف معنو باندې استعمال لې او ان شاء الله سورۃ الزخرف 37 نمبر آیت کې وراشي چې الته په معنا د دلایل باندې هم استعمال لې یا ایها الناس ای انسانانو اعبدوا ربکم رب تیوای الذي اغلا خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم خلق پیدا کړی چې تاسو مخکې کو د آدم علی السلام نو والا تر تاسو د وجود پورې څومره خلق چې الله پیدا کړی دي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو د الله نه ویریږئ د دې د پاره چې تاسو د الله نه ویریږئ نو د انسانانو د پیدا کولو مقصد هم دا دی د الله نه د الله عبادت بل ذکر راځي القرآن يفسر بعضه بعضا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان پیره مې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی او دا تقوا شو